تاسو ته نن یو داسې طریقه ښیم چې تاسو په خپل سوشل میډیا پلیټفارم باندې بلها روپۍ ګټلی شئ. دغه سوشل میډیا پلیټفارم که فیسبوک دی، که ټویټر دی، که ویب سایټ دی، که ایون دا چې یوټیوب دی، تاسو په دې ټولو باندې پیسې ګټلی شئ که تاسو فالوور لرئ په هر سوشل میډیا پلیټفارم باندې. دې طریقې ته موږ وایو افیلیټ مارکیټینګ. افیلیټ مارکیټینګ څه شی دی؟ افیلیټ مارکیټینګ اصل کې دا دی چې د بل کس پروډکټ که هغه کمپنۍ که هر څه د هغو پروډکټ او ته ولا په خرڅولو کې مدد کوي، نو تاته په هغې کمیشن میلاویږي. په دې کې ستا یو روپۍ نه لګي، لکه ستا انویسټمنټ پکې بالکل نشته او نه مینټیننس کاسټ پکې شته. صرف دا دی چې ته به دغه افیلیټ مارکیټینګ والا کم دغه چې سپورټ کوي، کم کمپنیانې چې دا سپورټ کوي، هلته به ته ساین اپ شې، تاله به یو لینک درکړي او هغه لینک به ته خپل یوټیوب باندې که ورکوې، که په فیسبوک باندې ورکوې او که په ویب سایټ باندې ورکوې، د هغې دغه سره د هغې د ډیټیل سره او خلک یې اخلي، نو چې څومره خلک یې اخلي په هغې کې به تا ته کمیشن میلاویږي. دا سمپل اسانه طریقه ده. اوس دا طریقه چې د مونږ په ټولو سوشل میډیا پلیټفارم څنګه چې ما تا ته وویم مونږ کولی شو، د دې طریقې به اوس تاسو ته وښیم چې په یوټیوب باندې څه پکار دي، ویب سایټ باندې څنګه کولی شو، یا په فیسبوک باندې خو تاسو عموما هغه پروډکټ ډیټیل لیکلی شئ او دغه لینک بیا ورکولی شئ. خو اوس به مونږ دا پروډکټ ګورو څنګه. ګوره د هر کس چې دی نو لکه زمونږ په سوشل میډیا باندې که مونږ وګورو نو زمونږ که هنرمندان دي، که شاعران دي، که ادیبان دي، هغه زیاتره غریب دي او په لکاو فالوورز لري. دغه فالوورز چې دي د هغو په دې کې مدد کولی شي، داسې چې لکه دغه خبره یا دغه پروډکټ چې دی هغو ته رسي او که هغه اخلي د هغو د کاري، نو بیا به پکې تاسو ته شیر یا دغه چې دی په هغې حساب باندې تاسو ته به پکې خپلې پیسې میلاویږي، خپله حصه میلاویږي. ښه، اوس به د هر سړي چونکې فالوور جدا مایند والی، نو تاسو به فالوور ته ګورئ. پروډکټ به موږ څنګه سرچ کوو، پروډکټ به داسې تاسو ګورئ چې په هغې کې کم از کم 3 خصوصیات یې ټول نه اولنی خصوصیت خو دا ده چې تاسو کم خلک فالو کوئ چې یاره د هغو د خوښې څیز یې تاسو ته پرې وګوري، تاسو د هغې متعلق لیکلی شئ چې یاره دا څیز کې دا خصوصیت دی او دا ښه دی. د هغې نه علاوه که داسې چې د چا معاشي ستونزې حل کوي یا عام کورنۍ ستونزې حل کولی شي، لکه یو داسې خلکو ته مسلې دي په دغه ځای کې او تاسو یو داسې پروډکټ ورته ورمخې ته کوئ چې د هغو مسلې پرې حل کېږي. او دریم دا دی چې بیا که چاته ته څه مالي فایده رسي، لکه ډېر ښه سافټویر دی چې هغه تاسو خلکو ته لینک پرووایډ کوي او هغه یې واخلي، نو په هغې کې هغو هم پیسې ګټلی شي او تاسو ته پکې هم فایده میلاویږي. دا 3-4 سټپس چې دي لکه دا ډېر زیات ضروري دي. په دې باندې به تاسو کار کوئ چې کوم پروډکټ مونږ منتخب کړو. بیا به لکه دې ته هم تاسو ګورئ چې یاره که مالم منتلي یا د میاشتې زه څومره پیسې ګټلی شم. فرض که تاسو یو ځان ته لیمټ کړی دی $15,000 زه د میاشتې ګټم، نو په دې کې به بیا تاسو دا ګورئ چې یاره کوم پروډکټ مونږ خلکو ته ورمخکې کړو چې هغه پروډکټ خلک واخلي. اوس په دې کې 2 قسمه خبرې دي. یو دا دی چې د کوم پروډکټ قیمت کم وي نو به ډېر خلک اخلي، خو په هغې کې بیا تاسو ته سیل ډېر پکاري. بل به دا چې د پروډکټ قیمت به زیات وي، نو په هغې حساب باندې به تاسو ته سیل کم پکاري او پیسې به زیاتې ګټئ، خو هغې طرف ته به خلک راوستل لږ ګران وي. نو دا څیزونه بیا په تاسو باندې دي چې لکه تاسو په دې باندې خپل ورک آوټ کوئ او دې ته به ګورئ چې یاره مونږ کم پروډکټ کمو خلکو لا دغه کو د هغې تشهیر وکړو چې خلک هم واخلي او زمونږ پکې هم فایده وشي. په دې باندې څنګه چې ما وویل په امازون باندې اسوسییټ پروګرام دی، تاسو ته اوس ښیم په ډیمو کې بلا شی بالکل فری ساین اپ دی او په هغه کې تاسو تللی شئ. په دغه کې په یوټیوب کې لکه په یوټیوب کې بیا تاسو خپل ویډیو جوړولی شئ، په هغې لینک ورکولی شئ. بیا خو د ټولو نه مخکې دا خبره ده چې لکه تاسو به د هغې کمپنۍ سره یا د هغې برانډ سره یا د هغې ویب سایټ سره هر څه چې دي کوم چې افیلیټ مارکیټینګ سپورټ کوي، نو د هغو سره به تاسو اول ساین اپ کیږئ. چې تاسو کله ساین اپ شئ نو هغه به تاسو له یو خاص لینک درکوي او هغه لینک به بیا تاسو لکه پروموټ کوئ. نو که تاسو هسې لینک ورکړئ د هغو سره ساین اپ شوي نه نو لکه بیا به هغو ته پته نه لګي او تاسو ته هېڅ کمیشن بیا نه میلاویږي. بهرحال دا یو ډېر اسانه طریقه ده. تاسو ته یو څو دغه په ډیمو کې هم ښیم، یو څو طریقې چې لکه تاسو اپلای کړئ او تاسو پې بلها روپۍ ګټلی شئ. مننه. ښه، لکه ما تاسو ته خبره وکړه چې لکه مونږ افیلیټ پروګرام ګورو، نو ډېر ښه برانډ دي، ډېر ښه کمپنیانې دي. ما تاسو ته وویل لکه اوس یو فری ټول والا یو کمپني ده، هغه زه سرچ کومه کینوا. دلته ما ولیکل کینوا، دا چې راله canva.com دا تاسو کتی شئ. او فری ډیزایننګ ټول لکه دا اوس ما کته فری ډیزاین ټول، دا که مونږ کولاو کو او دلته بیا تاسو راشئ د مختلف کوکیز به مونږ اکسپټ کو. دا مختلف د دې سره پروګرامونه دي او
دا مونږ کته شو په ډیزاینینګ کې خادل تر راشي تاسو ګوره ډیزاین سپاټ لایټ دا چې دی ګوري دا بیا بزنس ته برا شنو په بزنس کې تاسو کته شي فیچرز انډستریز ډپارټمنټ بیا په ډپارټمنټ کې مارکیټینګ لرا شو ټیک ته کله چې مونږ مارکیټینګ لرا شو نو دلته دا مونږ ته کولاو شو د هر ویب سایټ تقریبا په اخره کې کومه راځو دلته بچته لیکلي دا افیلیټ پروګرام ټیک شو نو افیلیټ پروګرام لکه دلته به تاسو جان نو دلته به تاسو جان کولی شئ دې ځای نه نو دی بیا دا وایي چې لکه داسې کله جان کوئ رجسټر ایز ان افیلیټ تاسو دلته رجسټر شئ فری ټو جوین دا تاسو کتی شئ دلته دا تاسو فری جوین کو پروموټ کینوا پرو بیا تاسو دا پروموټ کوئ او بیا چې دی تاسو ان اپ ټو 36 یو سبسکرایبر هغه راځي تاسو په لینک باندې نو تاسو لا تقریبا $36 په یو سبسکرایبر باندې هغه درکې اوس دا به څنګه تاسو راولې دا کو تاسو خپل هر میډیا تاسو استعمالولی شئ څنګه چې ما تاسو وایي کو تاسو یوټیوب په یوټیوب باندې پروډکټ تاسو ریسرچ وکړئ او بیا هغه تاسو ویډیو په جوړولی شئ که تاسو ویب سایټ نو په ویب سایټ باندې بیا دا خلک دې خورا دغه کولی شئ او دغه لینک به خپل ورکوئ خو لینک چې کله تاسو ساين اپ شئ دی به تاسو له خپل خصوصي لینک درکې او دغه لینک باندې بیا تاسو پروموشن کوئ که هغه په هر دغه باندې که هغه په هر میډیا پلیټ فارم باندې دغه شانته لکه یو بل دی دلته افیلیټ مارکیټینګ دا یو امپیکټ.com دی دا هم تاسو وګورئ په دې کې افیلیټ بلا شی برانډز دی په دې کې فار برانډز لکه دا پلیټ فارم دی که تاسو ایز ا پارټنر جوین کول غواړئ او فار برانډ دی برانډ د پاره لکه دا تاسو کته شي افیلیټ مارکیټینګ دلته دی سپورټ کوي پبلشر د پاره افیلیټس او انسایټ هم دی نو په دې کې چې کله تاسو ساين اپ شئ نو په دې کې بلاشه برانډ دی بیا دار خپل طریقې کار دی هغه ته تاسو ساين اپ کېږئ کم یو خوخي نو هغه چې ساين اپ کېږئ دا غو لینک به تاسو درکې او لینک چې دی بیا به تاسو د اډورټایزمنټ د پاره استعمالوي دغه شانته امازون باندې که امازون لمنګ ورشنو دا د امازون افیلیټ اسوسییټ پروګرام دی دا ډیر زیات خلک دا کېدل تاسو کته شي وذ اوور دا سونه ده 900,000 ممبرز ورلد وایډ دي کنه او 10% تاسو ته ریفرل پدې کې ملاويږي دا ډیر آسان پروګرام دی پدې کې هیڅ پیسې تاسو نه لګي ګوره پارټیسیپیشن چې دی پدې کې ایزی اینڈ فری دا تاسو کته شي آنلاین اپلیکیشن به صرف کمپلیټ کوئ دا تاسو کوم دی لور شو آنلاین اپلیکیشن لدا ساين اپ خدای غنه مخکې لکه تاسو به ساين اپ شي بیا به ریکمندډ سدي بیا به 10% پورې تاسو لدر کوي نو په دې کې لکه بیا تاسو فریکوئنټلی آسک کوېسچن ته کوم ګورو هاو ډز دا څنګه کار کوي دا دلته دا ویلې دي بیا هاو ډو ای کوالیفای ته کوالیفای کیږي کنه کوالیفای کیږي اوس په دې کې دوه خبرې دي ک بلاګرز کم چې ویب سایټ چلای کنه بلاګز لیکي پبلشر دی یا نور کانټنټ کریئټر څوک چې دغه جوړي په یوټیوب باندې کانټنټ جوړي نو هغه بسنګ یا کوالیفاینګ ویب سایټ ښه ډیر خلک دا چې کانټنټ چې دغه په ویب سایټ باندې جوړي or mobile app باندې جوړ can participate in this program نو دا learn more لکه دا بیا به تاسو ته وایي چې لکه څه دي په دغه کولای شي څوک لکه د پروګرام ته کوالیفای کولای شي if you are an influencer کته انفلوئنسر یې سوشل میډیا باندې نو په سوشل میډیا لکه څه په فیسبوک پلیټ فارم دی نو ته learn about Amazon influencer program نو بیا دا تاسو کته شي او کو دا پبلشر یا بلاګر نو هغه دا کته شي څنګه به بیا پیسې ګټم دلته دا تاسو نور کته شي خو دا ډیر آسان تاسو به بالکل اول به ساين اپ کېږئ کنه او چې کله تاسو ساين اپ شئ لرن مور د هر یو پروګرام د لپاره بیا تاسو نور دا غو چې کوم دغه دی دا ډسکرپشن دی هغه تاسو کته شي څنګه کوالیفای کیږي څومره په یو لینک باندې تاسو ته څونه پیسې ملويږي دغه لینک بیا تاسو پروموټ کوئ هغه پروډکټ چې دی هغه پروموټ کیږي اوس ملګرو تاسو کړه ما ته ویل چې خپل چا سوشل میډیا پلیټ فارم نه او هغه یا هی هم غواړي چې را زده خپل ویب سایټ جوړ کوم په ویب سایټ باندې ویب سایټ اسانه طریقه دا ده چې لکه تاسو بزان لا یو ډومین نوم واخلئ او ډومین نیم لکه په خپل نوم باندې وستاسو چې خپل نوم تاسو سوشل میډیا باندې خپل فالوورز فرض کړه دلته زرالمه نو دلته ما دا ولیکل چې هاو ټو ګیټ ا ډومین نیم ټیک شو نو ډومین نیم کو ځاخله من دا بز چې کله دا انټر کما نو دلته مختلف د ډومین چې خرڅه غراځي خو په دې کې د ټول نه خدای چې ګوګل ولا تاسو اخله دا ګو ډیډي باندې دا ډیر ارزان دی خو بهرال خخ دغه د چې ګوګل والا واخل نو ګوګل والا خدای لګي پیسې زیات دي خدا ټول نه خي رجستر یور ډومین نیم ګوګل ډومین دا ګوګل ډومین لکه مونږ راشو دلته نو دا تاسو کته شي چې 300 ډومین انډینګ خادي سره ډیر زیات ډومین انډینګز دي او لکه .com او .ca والا سي دي او سنور دي نو دا دلته دا مونږ را لګوره فایند ډومین
.com والا دا ټول دغه چې خی چې هغه دا دی 17 والا دی دا هم په $17 دا به د یو کال تاسو نه $10 اخلي نور د دې نه ارزان هم دی بهرحال تاسو کته هم شي لکه اوس که .com بیا به اخلي څنګه بس دا .com تاسو کم یو پکې خوخي او اویلیبلی اوس دا .com ما ولیکو او فرض که زه پکې دلته خپل نوم لیکم او زه ولیکم چې یاره دیدار یوسف زه ځکه چې اوس پورې ما لا خپل ډومین نه دی اغستی نو دا که فرض کې ما ولیکه او زه چې ګیټ اټ کنه نو دلته به دا راشي که اویلیبل دي سره اوس دا وایي چې دا اویلیبل دی او د کال چې دی هغه $17 دی ټیک شو نو دا دلته زه دا ایډ کولی شم او بیا به راشي دا به زما ایمیل ته راشي د وچ ریلیونس کو دا اخلي بهرحال .com والا .org والا بلا شي تاسو اخیستی شئ خو دې باندې به تاسو دا به تاسو ته ایمیل ته راشي نو د هغې نه پس بیا تاسو دا کولاو کوئ په دې باندې به خپل ویب سایټ په خپل هم جوړولی شئ او که په خپله نه شئ نو ډېر شي خلک بیا به تاسو یو ساده ویب سایټ کریټ کړي او په هغې ویب سایټ کې بیا تاسو چونکې الریډي به تاسو خپل فالوورز نو تاسو ته په سوشل میډیا ویلی شئ چې زما دا ویب سایټ دی او په دغه ویب سایټ باندې بیا تاسو افیلیټ لینکس چې کوم تاسو د څومره که لسی که شلي که څومره کمپنیانو سره یا تاسو ساین اپ شو یا د برانډ سره نو هغه چې دی تاسو پروډکټ هلته ورکولی شئ د هغه ډسکرپشن لیکلی شئ او لینکس لیکلی شئ نو هغه لینکس چې څوک دغه کوي دا کولاوی یا پرچیز کوي نو هغه به تاسو ته د هغې بینیفټ به تاسو ته میلاویږي بله خبره ته زه دا هم کوم که څوک یوټیوب استعمالوي د دپاره نه نو چونکې یوټیوب لکه اوس دا زه یوټیوب له خپل رالم نو په دې کې کی ورډ چې دی که نه هغه ډېر زیات ضروري دي نو هغه کی ورډ لکه دې خوا زه رالم دا زما یوټیوب چینل دی او دلته که زه وګورم نو دا زما سره ګوره ټیوب بډي دا ټیوب بډي به تاسو خامخا چې دی دا انسټال کوئ دا فری ده بیسیک فری ده بیا که تاسو پرو اخلئ نو پیسې اخلي د میاشتې خو په دې کې تاسو ته کی ورډ سرچ چې دی بیا راځي دا کی ورډ ایکسپلورر نو په دې کې که تاسو بیا ګورئ چې یاره یو پراډکټ زه دغه کومه دا ګورم یا فرض کې د هغې اډورټایزمنټ کوم نو چې د هغې له کی ورډ څه پکار دي خلک څه سرچ کوي نو دلته که بیا تاسو په سرچ کې راشئ نو دلته به تاسو ته دیو بیا ښیي چې یاره کم د دې پراډکټ دپاره کم کی ورډ چې دی خلک یې سرچ کوي ځکه چې دا ټول دغه چې دی دا په سرچ باندې او د دې خپل الګریدم دی د ګوګل والا نو چې کم کامن کی ورډز نو هغه به پکې تاسو ورکوئ نو هغه چې تاسو کله په هیشټیګ کې ورکئ نو تاسو پراډکټ به بیا ډېر زیات خرڅېږي نو همدغه طریقې دي چې په دې باندې تاسو خپل دغه چې دی دا آنلاین چې دی د خپل سوشل میډیا پلیټفارم نه فایده اخیستی شئ او ډېرې پیسې پې ګټلی شئ مننه